ګوره په دې ځای کې د حج احکامات بیانېږي بعضې مسلې داسې دي په حج کې چې سړي ته راپېښېږي نو د هغې متعلق الله جل شانه بیان کوي بله دا چې شاته چې صحابه کرام را روانو د پیغمبر علیه صلات وسلام سره د عمرې دپاره نو که ستاسو خیال نو هغه کافرانو هغو منع کړي خیال مو که نه کافران راغله او هغوی په لاره کې منع کړه چې مونږ تاسو عمرې ته نه پرېږدو نو د دغې متعلق الله جل شانه بعضې احکامات بیانوي او بعضې احکامات د حج متعلق بیانوي ځکه هغه وخت کې مسلمانان د عمرې دپاره را روانو او اوس چې تاسو کله حج لځئ یا عمرې لځئ او داسې قسم حالات راپېښ شي نو بیا به تاسو څه چل کوئ نو الله جل شانه فرمایل چې واتموا الحج والعمرة لله کله چې تاسو د حج یا د عمرې دپاره احرام وتړئ نو دا تاسو بیا پوره کوئ په نیمه کې مه پرېږدئ په منځ کې مه پرېږدئ ټیک شوله که نه لکه څنګه چې یو سړی دا وکړي چې په نفلي مونځ باندې ودرېږي ټیک شوله جي نفلي 2 رکعته مونځ کوي دی په مانځه باندې ودرېدو او بیا په مانځه کې دته څه مسله راپېښه شوله او داسې مات شو یا څه بل څه مسله راپېښه شوله او ده دا 2 رکعته مونځ پرېښودو پوره یې نه کړو نو دغه مونځ پوره کول اوس په ده باندې لازم دي ځکه چې ده مونځ شروع کړی و نفل مونځ یې کوو خو دا چې څه مسله ورته راپېښه شوله او د هغه مسلې د وجې نه چې هغه مونځ پاتې شو پوره یې نه کړو نو دا سړی به اوس دا 2 رکعته خامخا کوي دا اوس په ده باندې لازم شو نو همدغه رنګ الله جل شانو فرمایي چې کله تاسو د حج یا د عمرې دپاره احرام وتړئ نو تاسو ته که بیا په لاره کې څه مسله راشي او د حج او عمرې نه منع کړلی شئ نو بیا چې کله موقع درته میلاو شو نو د هغې قضا تاسو راوګرځوئ لکه څنګه چې پیغمبر علیه صلات وسلام په لاره کې منع کړلی شو د عمرې دپاره روانو پیغمبر علیه صلات وسلام سره د خپلو صحابه کرامو او په لاره کې کافران راغله او هغوی منع کړل ټیک شوله نو په هغه کال باندې خو بیا پیغمبر علیه صلات وسلام عمره ونه کړله خو بیا په روان کال باندې د هغې قضا راوګرځوله ځکه چې د عمرې دپاره احرام تړلی و خبره باندې پوهېږئ نو همدغه مسله وایي چې کله تاسو احرام وتړئ د حج یا د عمرې دپاره او په لاره کې څه قسم مشکلات راشي نو تاسو بیا د دغې قضا راوګرځوئ او فإن احصرتم فما استيسر من الهدي که چېرته تاسو منع کړلی شئ ستاسو حصار وکړلی شي احصرتم معنه دا ده چې تاسو منع کړلی شئ یا تاسو حصار وکړلی شي محاصره هم وکړلی شي نو فما استيسر من الهدي کم چې ستاسو سره حاضره وي کومه هدي د قربانۍ څاروي ته ویلی کېږي کوم چې په حج کې حجیان صاحبان قرباني کوي هغې ته هدي ویلی کېږي نو تاسو سره چې کومه د قربانۍ څاروی دی نو هغه تاسو قرباني کوي په خبر باندې پوهېږئ ولا تحلقوا رؤوسکم او تاسو مه خروئ خپل سرونه حتی یبلغ الهدي محله تر څو پورې چې هغه قرباني د خپل د قربانېدو ځای ته نه رسېدلي یعنې ګوره که چېرته یو سړی په لاره کې منع کړلی شو د حج نه یا د عمرې نه نو دله څه کول پکار دي دله کول دا پکار دي چې ده د ځان سره د قربانۍ هغه کم څاروی روان کړی و نو د شریعت د طرف نه ته دا حکم دی چې تا خو مخکې نه پرېږدي تا ته خو څه مسله راپېښه شوه یا چا ونیولې دشمنانو راګیر کړي یا دا چې بیمار شوې یا دا چې کومه سورلي در سره وه هغه هلاکه شوه اوس مخکې نشي تللی ټیک شوله که نه یا داسې بیماري راغله چې اوس د هغې د وجې نه ته مخکې نشي تللی نو ته به داسې کار وکړې چې دا کومه قربانۍ څاروی تا ځان سره روان کړی چې په حج کې به قرباني کومه نو دغه د قربانۍ څاروی به ته ولېږي دا به هلته ولېږي چې هلکه بل چاله به ورکړي چې دا بوزه او هلته په حرم شریف کې بیا د قربانۍ په ورځ باندې دا هلته قرباني که هلته حلال که عایشه بسي نو چې تر څو پورې دا هلته حلال شوی نه قرباني شوی نه نو دلته به تاسو سرونه نه خروئ ٹھیک شوله که نه نو الله جل شانو فرمایي چې ولا تحلقوا رؤوسکم حتى يبلغ الهدي محله تر څو تاسو خپل سرونه مه خروئ تر هغه وخته پورې چې تر څو پورې د قربانۍ څاروي هغه خپل ځای ته یعنې حرم شریف ته نه رسېدلي فمن كان منکم مريضا او به اذى من رأسه اوس هغه څوک چې هغه په تاسو کې بیمار شي او به اذى من رأسه او یا د ده په سر کې څه تکلیف وي نو ففدیة من صیام او صدقة او نسک په ده باندې فدیه ده د روجو یا د صدقې او یا دا چې دی قرباني وکړي نو ګوره بیمارۍ نه څه مراد دی یو سړی حج له روان دی او حج له تلی دی ټیک شوله که نه اول ته دی د حج په افعالو کې د حج په اعمالو کې دی دغه دی مصروف دی او دی هلته هغه کارونه کوي طوافونه کوي او صفا مروه سعي کوي او شیطانان ولي دغه کارونه مارونه کې دی مصروفه دی خو داسې کار وشو چې دته څه بیماري راپېښه شوله په قصه باندې پوهېږي د دغه بیمارۍ د وجې نه اوس دی نشي کولی مطلب د ده نه طواف پاتې شو یو واجب طواف دی هغه ترې پاتې شو یا د صفا مروه سعي ترې پاتې شوله یا د میدان عرفات چې کوم قیام دی هغه ترې پاتې شولو وقوف دی په قصه باندې وقوف عرفات ورته ویلی کېږي داسې قسمه کارونه ترې پاتې شو او یا داسې کار وشوله چې یاره یو سړي په سر کې وایي څه تکلیف راورسېدو الله جل شانو فرمایي نو دا داسې مسله وه چې د پیغمبر علیه صلات وسلام په دور کې یو صحابي کعب ابن عمر نوم یو کس نوم یو غالبا رضی الله عنه د دې کار کوو چې د یو ځای کې ناسو او کټوی باندې کړي وسه پخلی مخلی کوو په قصه باندې پوهېږي د ده په دې سر کې ډېرې زیاتې سپږې شوې وي دونه سپږې پکې شوې وي چې په دې مخ باندې ښکته رارجېدې دا سپږې ټیک شوله که نه او ډېر زیات تکلیف وته ټیک شول نو پیغمبر علیه صلات وسلام راغی دلته چې داسې وکتل چې یاره ډېر زیات تکلیف دی ورته او دا مسله ورته راپېښه شوې ده نو نبي علیه صلات وسلام ترې تپوس وکړو وایي دا تا ته څه نقصان نه در رسوي څه تکلیف درته نه در رسوي هغه وایي د الله رسوله ولې نه رارسوي خو څه وکړمه نو پیغمبر علیه صلات وسلام ورته وایي سر وخروه د دې خو دغه علاج دی ته سر وخروه او پس د هغې بیا صدقه ورکړه
ټیک شوله صدقه څه شی ده یا خو روژې ونیسه که روژې نشي نیولی نو یا دغه وکړه د دې فدیه ورکه یعنی 3 ساعه غنم ورکه 6 مسکینانو له ټیک شوله نیم ساعه یو کس له ورکه نیم ساعه ټیک شوله نیم ساعه یو له ورکه نیم بل له ورکه نیم بل له ورکه نیم بل نیم بل 6 کسانو له 3 ساعه غنم په دوه باندې تقسیم کړه په څه باندې پوهېږي نو دا د هغې وخت مطابق پیغمبر علیه صلات وسلام هغه ته مسله وکړه چې یاره اوس تا تکلیف دی او عذر دی نو خیر دی سر مخکې وخروه کم د سر د خرولو ورځ چې ده د هغې نه مخکې وخروه خو دغه صدقه دغه فدیه ته ورکړه نو بس په دغې سره به الله جل شانه ستا نه دغه کافي کړي او بله دا ده چې که یو سړی فدیه ورکوي نو په څه طریقه باندې ورکړي دی خو د یا روجې ونیسي او یا د چا له صدقه ورکړي صدقې نه مراد دقه دی ښه چې 3 ساعه دغه دې ورکړي غنم دې ورکړي یا د بل څه جوار دې ورکړي یا د کجورې ورکړي او نسک او یا د دې قرباني وکړي مطلب بیزه قرباني کې دې په بدله کې چې لکه ما بیزې سر وخراو بې ټیمه مې سر وخراو په دې ټیم کې ماته د سر د خرولو حکم نه و خو چونکې ماته مسله و سر مې وخراو نو اوس د دې قرباني ورکړي قرباني داره چې یاره یو بیزه دې قرباني کړي یو سیرلی دی یو ګډ دی هلته قرباني کړي یا د هغې پیسې چاله ورکړي فاذا امنتم بیا چې کله تاسو په امن کې شئ یعنې هغه کومې خطرې چې تاسو ته په لاره باندې وي چا محاصره کړې وه یا چا رامنې کړي وی دشمن وغیره خو دې خوا نو چې کله تاسو د هغې نه په امن کې شئ نو فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي هغه څوک چې هغه حج تمتع کوي یعنې فایده حاصلوي تمتع معنی د فایده حاصلول بالعمرة په عمرې سره الى الحج د حج په وخت کې مطلب دا چې ګوره یو سړی داسې کار یې وکړو چې یاره د دې ځګې نه احرام وتړو د پېښور نه د ایرپورټ نه احرام وتړو او د دا نیت وکړو چې یاره زه حج تمتع کوم حج په 3 قسمه باندې دی ښه یو حج تمتع دی یو حج افراد دی یو حج قران دی هغه ځان له مسلې دي هغه ستاسو نه دي خو به هر حال حج تمتع مسله راغله نو دلته یې ته وایم یو سړي په پېښور کې په ایرپورټ کې احرام وتړو چې هلکه زه ځمه او دا احرام چې کوم دی په دې باندې به زه عمره وکړم ټیک شولی جي پس د هغې به زه بیا ځان حلال کړم یعنې عمره دغه به وکړم احرام به وباسم په څه باندې پوهېږي د هغې نه پس بیا څه ورځې زه تېرې کړم پس د هغې چې کله د حج ورځې رالې نو زه بیا حج وکړم یعنې په یو احرام کې په یو سفر کې د 2 کارونه وکړل ټیک شولی جي عمره یې پکې وکړله احرام یې ورته بیا چینج کړو احرام یې بدل کړو ځان یې حلال کړو او پس د هغې بیا د حج دپاره احرام وتړو په هغه احرام باندې بیا د حج وکړو نو دغې ته حج تمتع ویلی کېږي نو پیغمبر الله جل شانو فرمایي چې فمن تمتع بالعمرة هغه څوک چې هغه فایده حاصلونکی په عمرې سره الى الحج حج ته فما استيسر من الهدي نو چې د ده سره کومه قرباني حاضره وي مطلب چې د ده سره کم څیز میسر وي د قربانۍ نه نو دی د هغې قرباني وکړي دا تمتع کول دا سړي غلط کار نه دی حج تمتع په قصه باندې پوهېږي خو دا چونکې الله جل شانه تا ته ګوره موقع درکړه چې تا 2 کارونه وکړل ټیک شوله یو سفر دی وکړو او 2 کاره دی پکې وکړل یعنې عمره دی پکې هم وکړله او حج دی پکې هم وکړو نو 2 کاره دی وکړل الله جل شانه دله موقع درکړه نو د دغې د شکریې په طور باندې ته اوس یوه قرباني وکړه خبره باندې پوهېږي چې د الله جل شانه شکریه پکې ادا کړلی شي فمن لم یجد فصیام 3 ایام او هغه څوک چې هغه ته قرباني میلاوه نشي نو فصیام 3 ایام دی د 3 روژې ونیسي فی الحج د حج په ورځو کې یعنې 3 روژې دې هلته ونیسي و7 اذا رجعتم او 2 روژې دې بیا دې په خپل کور کې ونیسي چې کله راواپس شو ټیک شوله یعنې یو سړي حج تمتع وکړو نو دی دې بیا 3 روژې هلته ونیسي او 2 روژې چې کله دې کور ته راغی په کور کې دې 2 روژې ونیسي تلک 10 کامله بس دغه پوره 10 ورځې شوې ذلک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام خو دا د هغه چا دپاره دي چې هغه په مسجد حرام کې نه اوسېږي یعنې په حرم شریف کې نه اوسېږي ټیک شوله د حرم شریف په حدودو کې نه اوسېږي نو دا مسله د هغه خلکو دپاره ده یعنې حج تمتع هغه سړی کولی شي چې کم سړی په حرم کې نه اوسېږي د حرم نه چې کم بهر کم سړی چې په حرم کې اوسېږي نو هغه ته د حج تمتع اجازت نشته دی ټیک شوله که دی وایي چې یاره زه عمره او حج دواړه کول غواړم نو بس د حرم نه دې بهر ته وځي حرم دې وتړي واپس دې راشي عمره دې وکړي خو د 2 ورځې کار دی په څه باندې پوهېږي بلکې د ګنټو کار دی او دی وایي چې زه حج کوم د حج دپاره دې ځان له بهر د میقات نه احرام وتړي او را دې شي او حج دې وکړي نو ده ته په یو سفر باندې د دې دواړو اجازت نشته دی د حج او د عمرې یعنې ده ته د حج تمتع اجازت نشته دی او کوم سړی چې بهر اوسېږي لکه اوس مونږ دلته یو مونږ د حرم شریف نه بهر یو نو مونږ ته د دې خبرې اجازت شته دی مونږ حج تمتع کولی شو ټیک شو په یو سفر کې 2 کارونه کولی شو حج هم کولی شو عمره هم کولی شو د دغې مونږ ته الله جل شانه اجازت راکړی دی چونکې مونږ د حرم نه بهر اوسېږو واتقوا الله واعلموا او تاسو ویریږئ د الله جل شانه نه واعلموا او پوه شئ په دې خبره باندې ان الله شدید العقاب چې بېشکه الله جل شانه سخت عذاب ورکوونکی دی یعنې دا شاته چې دا کومې مسلې بیان شوي دا د الله جل شانه حدود دي او د الله جل شانه احکامات دي نو د دې احکاماتو متعلق د الله جل شانه نه ویریږئ که چېرته تاسو د دې احکاماتو نه تجاوز وکړئ د دې حدودو نه تجاوز وکړئ نو بیا ګورئ الله جل شانه سخت عذاب ورکوونکی دی او هسې نه چې بیا الله جل شانه تاسو له عذاب درکړي په خبره باندې رسېږئ مخکې دا بیا د حج مسلې دي غالبا ډېر ځای پورې دا بل رکوع هم پکې ده
او بیا په دې او دا یو رکوع ده بس بیا په دې بل رکوع کې ځان له مسله شروع کېږي. نو بهرحال دا د حج مسلې دا به وایو ښه دا زده کوئ الله جل شانه موږ له توفیق راکړي انشاءالله لاړ به شو خیال هم دی که نه او لاړ به شو مسلې خو به راته کم از کم یادې که نه بیا به هلته خلکو ته نه ګورو چې هلکه سړی ښکته کېږي چې مونږ هم ورسه ښکته کېږو سړی به راکېږي مونږ هم ورسره به راکېږو نه جي نه حج دپاره که یو سړی ځي هغه به دلته ځان پویه کوي نو هله به ځي هلته خو خلک ټول په غلطه لګیا ټول خلک ګډوډ کارونه کوي څوک پوه نه وي هر څه ګډوډ کوي هېڅ د هېڅ پته ورته نه وي نو د دغې وجې نه که یو سړی حج له ځي پکار ده چې د علما کرامو سره لاړ شي چې دی هلته بیا خپل اعمال په صحیح طریقه باندې وکړي یا که دی مطلب علما کرامو سره نشته دی په سفر کې نو پکار ده چې دی دلته لاول ځان پوه کړي د علماو نه پس د هغې لاړ شي د حج او د عمرې احکامات زده کړي او دی لاړ شي او هلته بیا د هغې مطابق چې کوم دی نو دی خپل حج او عمره وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم واتم الحج والعمرة لله او تاسو پوره کوئ حج او عمره خاص د الله جل شانه دپاره فإن احصرتم که چېرته تاسو منې کړلی شئ فمستیسر من الهدي نو چې کومه قرباني ستاسو سره میسره ده نو بس هغه قرباني کوي ولا تحلقوا رؤوسکم او تاسو مه خروئ سرونه خپل حتى يبلغ الهدي محله تر هغه وخته پورې تر څو پورې چې رسېدلې نه وي دا قرباني محله هغه خپل ځای د قربانۍ ته فمن كان منکم مریضا پس هغه څوک چې هغه وي ستاسو نه بیمار او به اذى من رأسه او یا د هغه په سر کې څه تکلیف وي یعنی دا آیت خاص د هغه صحابي متعلق را نازل شو چې هغه صحابي په سر کې مسله را پیدا شوه وسپږې پکې ډېرې شوې نو الله جل شانه دا آیت را نازل کو چې دله اجازت ورکړه د الله رسوله او بیا ورته د فدیې طریقه ور وښیه ټیک شوله نو دا آیت الله جل شانه را نازل کو او به اذى من رأسه او یا د په سر کې څه تکلیف وي نو ففدیة من صیام نو بیا په ده باندې فدیه ده د روجو نه او صدقة او یا صدقه ده او نسک او یا قرباني ده فاذا امنتم پس کله چې تاسو په امن کې شئ فمن تمتع بالعمرة پس هغه څوک چې هغه فایده حاصلونکی وي په عمرې سره الى الحج سره د حج فمستیسر من الهدي پس کم څیز چې میسر وي ستاسو سره د هدي د قربانۍ نه فمن لم یجد هغه قرباني کوي په قصه باندې پوهېږي فمن لم یجد فصیام 3 ایام پس هغه څوک چې قرباني بیا نه مومي مطلب د قربانۍ څاروی ورسره نشته دی نو فصیام 3 ایام په ده باندې بیا روجې دي د 3 ورځو فی الحج په حج کې و7 اذا رجعتم او روجې دي چې کله دی خپل کور ته راواپس شي یعنی 10 روجې به پوره کوي ښه حج تمتع والا به که مطلب قرباني یې هلته ونه کړله نو دی به بیا 10 روجې پوره کوي 3 ورځې روجې به هلته نیسي او 2 ورځې بیا په کور کې نیسي که د حج نه پس دی بیا هلته ایثار مطلب وایي چې ایثارېږم څه وخت ایثارېږم لکه اکثر خلک ایثارېږي ډېر وخت نو هلته دې ونیسي هلته څه مسله نشته دی په سفر کې هم نیولی شي دلته چې راشي هم نیولی شي اجازه شته دی خو دا 3 ورځې به خامخا هلته په حج کې نیسي ښه جي تلک 10 کاملة دغه پوره 10 ورځې شوي یا پوره 10 روجې شوي ذلک لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام خو دا حکم د هغه چا دپاره دی لم یکن اهله چې هغه نه وي حاضر المسجد الحرام دی اهل نه وي د مسجد حرام مطلب دا چې دی په مسجد حرام کې نه اوسېږي د هغې اوسېدونکی نه وي نو د هغه سړي دپاره دا حکم دی کوم چې د مسجد حرام اوسېدونکي دي نو هغو حج تمتع نشي کولی ښه بلکې هغو به ځان له ځان له کوي حج به ځان له کوي عمره به ځان له کوي واتقوا الله واعلموا او ویرېږئ تاسو د الله جل شانه نه واعلموا او پوه شئ په دې خبره باندې چې ان الله شدید العقاب چې بېشکه الله جل شانه سخت عذاب ورکوونکی دی